بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینناکو دوستانو، هر چیرې چې یاست شاد آباد و بریالي اوسئ. زه یم نقیب الله کلزی، دا د زما پښتو یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا زما پلی لیست دی چې نوم یې دی پشین هسټري کلچر اینډ لایف. په دا کې زه د پښین د ثقافت او د تاریخ په حواله باندې ویډیوز جوړوم، لیکچرز ورکوم، معلومات ورکوم، خپل معلومات شیر کوم. د پښین چې کوم د ژوند زندگی د او تاریخ دی پر دا باندې زه مجلس کوم. نو تاسو دا نور ویډیوګانې هم د سره وګورئ او دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام نوې ویډیو در تاسو در ورسیږي. دوستانو، د پښتنو په دغه علاقه کې پښین یو ډیره غټه ولسوالي ده، ډیره غټه ضلع ده او ډیر زبردسته، ښایسته، مینهناکه او تعلیم یافته علاقه ده. او د دې علاقې خلک لکه د هر ځای د پښتنو چې کوم رواجونه دي د هغه سره تړلي پاتل سوي دي. د دوی دود، دستور، ننګ و ناموس، ټوله مینه او محبت، ټوله د پښتون د تاریخ او د دې د خلکو سره د میلمستیا پکښې د هر هغه ښه خوی چې په پښتنو کې موجوده دی، هغه د پښین په دغه علاقه کې د دې خلکو میراث پاته سوی دی، د پیړۍ پیړۍ سه یو در بل نسل ته رسیږي. دوستانو، ضلع پښین باندې به مختلف حوالو باندې بیا زه مجلسونه کوم، خو نن زه داسې مختصرا یو څه معلومات در کوم چې دا د پښین چې کوم نوم دی د دې په باره کې مختلف رایټرانو، صحافیانو، ریسرچر مجلسونه کړي دي، څوک څه وایي څوک څه وایي، لیکن مستند معلومات هیچ چا سره نسته، بس یو روایتونه دي. نه د پښتنو خو دغه یو بدقسمتي ده چې زموږ تاریخ انګریزانو لیکلی دی، زموږ تاریخ ایرانیانو لیکلی دی، زموږ تاریخ مغولو لیکلی دی، بیا زموږ تاریخ عربیانو هم لیکلی دی. په دې حواله باندې هغوی یو څه نه یو څه په دې حواله باندې په تاریخ کې لیکلی دی، که البیروني کې که نور کې نه، چې په دا سیمه کې هر څوک تاریخ دان چې تیر سوی دی هغه بیا په خپل یادو کې دا لیکلی دی، درج کړي دي. نو د پښین چې کوم دا نوم دی په دې حواله باندې خو ما درته وویل چې تضاد سته، لیکن په داسې معلوم کتابونه دي چې غټ غټ کتابونه دي. مثلا زموږ د دې علاقې یو مرحوم صاحبزاده حمیدالله صاحب په خپل کتاب کې د پښین په حواله باندې لیکلی دی، یا د بلوچستان چې کوم انسایکلوپیډیا ده په دې حواله باندې، یا د انګریزانو چې کوم ګیزیټر دلته جوړ سوی دی، یا سر اولوف ګیرو چې د پټانس کتاب لیکلی دی چې هغه وایي زه چې کله پښین ته ورغلم، دا د 18 پیړۍ خبره ده چې زه ورغلم نو دلته تور ترین چې و هغه اوسېدی نه. نو د تاریخ په حواله باندې به زه غږېږم چې اول د واره د دې ذکر په د زرتشتانو چې کوم کې مقدس کتاب دی د هغه نوم دی اویستا. په اویستا کې د دې ذکر سوی دی، په اویستا کې د پښین نوم خو نه دی راغلی. دا تقریبا اویستا کتاب چې دی هغه 3000 کاله زوړ کتاب دی، نه د ډېر زوړ تاریخ دی. نه بعد کې بیا پرینټینګ یې کېدی، دا نسل در نسل پر تختو باندې، په لکړو باندې، په د درختو په غټو غټو پاڼو باندې، یا په ډبرو باندې لیکل سوی اویستا کتاب دی. بیا نسل در نسل زیاتېدی، مخته کېدی، بیا خو نو هغه د اوس پرینټینګ زمانه سوله، اوس خو هر ځای دا کتاب په نیټ هم موجود دی، هر ځای سته. نو په هغه کې د دې علاقې چې کوم ذکر سوی دی نه د پښین په نامه نه دی سوی، بلکې د پشینینیا په نامه دغه نوم راغلی دی. نو او د افغانستان چې کوم سرکاري ریکارډ دی ولې د پښین او د سیوی پورې دا کوټه دا ګرده علاقه چې و هغه د برطانوي راج څخه مخکې، د انګریزانو څخه مخکې دغه علاقه د افغانستان په عملداري کې وله، نه د کندهار په عملداري کې وله. نو د کندهار او د افغانستان چې کوم زوړ ریکارډ دی چې علامه حبیبي او دا نور سره جمع کړی دی، ما هغه کتاب د کندهار د یادښتو یو کتاب هم سته زوړ. نو په هغه کې د دې ذکر چې دی هغه فشنګ سوی دی، نه فشنګ
په فی باندې نه حالانکه په پښتنو کې فی سره شته نه موږ چې فی یادو هغه پی یادو نه لکه اوس موږ فوټبال یادو نه نو موږ وایو فوټبال نو پی یادو په پښتنو کې فی نشته نه نو خیر نو دا رقم دا تاریخ چې دی هغه په اوستا کې اول د واره د پشینینیا په نامه یادیږي نه بیا د پشین په نامه ویل کیږي چې سبزاده حمیدالله صاحب دا وایي چې پشین چې دی هغه پوشانګلو پوشانګ چې دی هغه د ایرانی او صفوي باچا افراسیاب د هغه زوی دی د هغه زوی نوم پوشانګلو نو اوس هم دا بعضې کسان دا زاړه کسان پشین والا ته چې په غور ورکوي نه وایي تی پشینګیان یاست پشینګیان یاست نو د پشینګیان نو دا رقم د افراسیاب او د ایرانی حکومت کم ریکارډ دی دغه څه ده او دلته بیا برته بل تحقیق سوی دی چې یا دا خو د پښتنو چې کم جد یا امجد دی قیس عبدالرشید چې بعد کې بیا نوم اول د واره قیس ولو بیا چې اسلام راوړي د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه باندې دعوت باندې بیا چې ولاړو د نبی مبارک باندې د پښتنو من حیث القیم قوم مسلمانان سلو او بیت یې وکړي او واده او وعید یې وکړي نو نبی مبارک د قیس نوم وربدل کړي چې عمراني نوم ولو نو عبدالرشید یې پرې کښېښوی نو د قیس عبدالرشید بابا د پښتنو چې کوم بابا دی جد امجد هغه کوه سلیمان کې د ژوب په غرو کې دلته قبر دی نه خو قبر خو تصویران کې راغلی دی نه نو دا کم چې خلک وایي یا دا خو نو پشین چې دی هغه دغه نوم ولو د قیس عبدالرشید د زوی نوم ولو نو اوس مختلف روایات نه څوک څه وایي څوک څه وایي داسې لګیا دی پشین مطلب خوشبودار علاقه زراعت والا علاقه د دې دا مطلب دی نه نو والله علم اوس داسې ریسرچ خو نه دی سوی نو خیر وخت دی تیریږي ګوره د پشین چې کوم تاریخ دی اول دور چې راواخې د اسلام څخه مخکې بخشا منشي چې کوم دور دی یا ساساني چې کوم دور دی نه د اسلام څخه مخکې نه 3000 کاله مخکې کم و بیش نو دغه دور دی بیا زرتوشان دور ښکاره کیږي بیا دغه بعد بل دور په پښتنو پشینو په دا علاقه باندې راځي چې اسلامي دور ته وایي نه محمد بن قاسم راځي سند فتح کوي بیا دا د علاقې لر راځي داسې خو د هغه څه مخکې سکندر اعظم پر دغه علاقه کوټو دا پشین په دغه علاقه باندې تیریږي نه بیا بل دود داسې راځي چې هغه ته مغل و صفوي ایرانی دور وایي نه چې د هرات د افغانستان د هرات په خوا باندې ایرانیان رالو کندهار یې فتح کوي نو بیا کندهار خو د پشین ایریا ولو علاقه وله نه نو لہذا دغه علاقه هم بیا صفوي دور دغه لولاړې دور لره ولاړې نه بیا څلورم داسې دور راځي ته احمدشاه بابا و دا رقم دراني و دور راځي د حکومت غنه سلطنت جوړیږي سدوزي سلطنت جوړیږي دراني سلطنت جوړیږي نه د پښتنو خپل دور جوړیږي بیا داسې یو دور راځي د برطانوي دور راځي د 18وي صدۍ ته نه د 19وي صدۍ پورې چې په دا کې بیا مقامي فریډم فرایټر نه توریالیان زلمیان او ننګیالي او بهادر خلک راپورته کیږي د قوم چې کوم زموږ پتو ننګ باندې مین خلک راپورته کیږي د انګریز سره جنګونه کیږي نو په پښین کې هم دغه بغاوت راپورته کیږي د انګریز خلاف نه انګریز دلته بیا دغه ریل ګاډي پټري جوړي په پښین کې بابوګان وسیږي زموږ ورنیکه دغه سره جنګ کوي په د زوړ بازار کې د ډاکخانې دوه انګریزو هندوان چې دی هغه وژني بیا دغه سره جنګ جوړیږي بیا زموږ ورنیکه د برشور په علاقه کې پناه اخلي بیا د هغه علاقې یو څه سازشي خلک و د انګریز سره د لیویز په ذریعه باندې نه سازش کوي د ټکانه ورښیي بیا یې نیسي نه نو دا د پښتنو د علاقې د پښین یو داسې تاریخ دی چې دا باندې په هر اړخ باندې به زه بیا جلا په تفصیل باندې ګایږم خو نن د نامه په حواله باندې اختلاف شته اوس ګوره د عصمت الله ظهیر دا کتاب لیکلی دی نه
زه به دلته تصویر هم درښکاره کړم، تاسې وینئ نه چې د پښین لنډ تاریخ، د پښین مختصره تاریخ. اوس په دا کې عصمت الله ظهیر چې دی هغه دا دعوه کوي چې زه د پښین یا د پشنګ نوم نه منم، پښین چې دی بس د اوله سره څه دغه پښین دی. او بیا بله خبره ده د پښین خالي دلته خو نو نسته نه، پښین خو په دغه نامه باندې په ایران کې په سیستان صوبه کې یوه ولسوالۍ ده، یو ضلع ده، یو ډسټرک دی، د هغه نوم هم پښین دی، ایراني پښین. نو پښین خو خالي دلته نه دی چې بس دغه دی دا زموږ پښین دی، د پښتنو پاکستان پښین دی نه، اصل کې خو یو د ایراني علاقه کې هم پښین یا پشنګ سته. نو تاسې سرچ کې هلته وګورئ، اکثر هلته دغه خبرې موږ پر راځي. نو عصمت الله ظهیر چې زموږ مشر ورور دی او ډېر ښه نامتو محقق ریسرچر دی او رسالې او ایډیټر دی، مختلف رسالې، حسنه رساله او دا رقم څو کتابونه لیکلي دي، شاعري کتابونه لیکلي دي، تاریخ په حواله باندې لګیا دی، ډېر ناموره لیکوال دی نه. نو هغه په دا خپل کتاب پښین لنډ تاریخ کې لیکي چې دی وایي زما دا ادعا کوي، دا دعوه کوي چې زما چې کومه پلټنه سوې ده د هغه مطابق پشنګ یا فشنګ دا په تاریخ کې ماته ما نه کوي پیدا، نه په اکبري عصر کې. او زه د ناصر خسرو قبادیانی له دې شعر څخه دغه د پښین دا نوم ثابتوم چې 1000 کال مخکې دغه شاعر تیر سوی دی نه. نو دی دا وایي چې هغه په خپل فارسي دیوان کې دغه شعر درج کړی دی چې وایي استاده بد به بامیان شیری، بنشته ده باد در پشین شاری. نو دا د پښین شاری، نو د ناصر خسرو قبادیانی شعر دا درج کړی دی او دا دعوه لري چې فشنګ او پښین یا پشنګ دا زه نه منم، د پښین نوم هم پښین دی، او ولې چې د ناصر خسرو قبادیانی په کتاب کې دغه نوم چې دی هغه درج سوی دی نه. نو دا رقم په ډیرو زړو تاریخي اثار کې د پښین نوم پښین راغلی دی. خو بس یو څوک چې بیا ولیکي چې یاره دا پشنګ دی یا فشنګ دی یا دا دره دی، نو بس بیا دا نور هم بغیر تحقیق بیا پسې لګیا وي. خو یو وخت به بیا پر دا باندې چې زما د انټرویوانو سلسله شروع سي که خدای کول، هغه به بیا دا انټرویوانې شروع کړم د دې شاعرانو ادیبانو ریسرچر سره، هغه به بیا خپله دغه خپله دعوه درته پیش کړي نه. نو دوستانو انشاءالله تعالی دغه سیستم او دا د لیکچرز غه به دا جاري وي. او دا درته ووایم زموږ د پښین علاقه چې ده دا اول د واره د کوټ سوله په 1975 کې دا د کوټ سجلا جوړه سوله، یو نوې ضلع جوړه سو. په هغه شپو کې پښتونخوا ملي پارټۍ پر دا باندې ډېر چې دی هغه احتجاجونه وکړو چې بهی موږ دا د پښینو د کوټې دغه جلا کېدو باندې د دې خلاف یو نه احتجاجونه وکړو. خو خیر وخت دا ثابته کړله چې د دوی دغه احتجاج پالتو ولې په دې څه نوکریانې رالې، نور څه رالو نه، ډېرې ګټې رالې نه. نو پښین نن سبا د 2025 کې 4 تحصیل دی. پښین په خپله سرانان، کاریزات او برشور او سب تحصیل هم سته نه، لکه اورمزي و دا خانوزي و داسې سب تحصیلان هم سته نه. او زموږ دا پر رقبه چې ده هغه 5850 کیلومتره دغه ایریا ده. او د پښین څخه در کوټې چې دی هغه د کوټې را دې خواته سویلي علاقې خواته نه، چمن و کندهار په خوا چې ځې دلته د پښین آباد دی، دا علاقه ده. دا تقریبا د کوټ څخه تقریبا 13 میله لیره دی. نو هغه تقریبا هغه 60-55 کیلومتر جوړیږي نه. نو پښین مالداري ده، زراعت دی، باغات دی او ښه علاقه ده، او سیب او انګور او دا رقم انار دا ډېر په نام دي. پیاز پکې سته، تنباکو کې سته، ښه تعلیم، ښه روزګار، یونیورسټي سب کیمپس پکې سته، لا کالج سب کیمپس کې سته، کالجان دي د انجونو د هلکانو
ښه سکولونه دي، تعلیم دی، روډ دی او MNA سته، MPA سته او یو ښه پرامنه علاقه ده او د ښه تعلیم یافته خلک پکې اوسیږي، نجونو د هلکانو ډېر ښه سبق سته، مدرسې پکې سته، ښه ټرانسپورټ دی او د یارو هم په دغه کاریزاتو په پښین کې راځي، دلته خپله ریل ګاډۍ ټرین دی او زموږ د جازو د پخوا هغه د ورلډ وار 2 په دور کې دلته د جازو یو ګراونډ هم جوړ شوی، اوس خو ناکاره دی، نو خلکو یې قبضې هم په کوارټرانو کړي دي. نو دا ډېره ښه علاقه ده، انشاءالله د دې په حواله باندې به نور هم په روان دور کې ښه مجلسونه، ښه لیکچر و تاسو ته زه وړاندې کومه که خدای کول. نو حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړه اجازت، سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د الله په امان، اسلامي انقلاب زنده باد.